ډیر پخوا وختونو کې د یو کوچني کلي په منځ کې یو درزي اوسېده. هغه ډیر غریب و، په یو کوچنۍ ماته ګوډه کور کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. د هغه 5 واړه ماشومان وو او د هغوی د پالنې لپاره به هغه شپه او ورځ سخت کار کاوه. درزي یو ډیر نیک او ایمانداره انسان و او تل به یې د حلالې روزۍ باور درلود، خو عاید ډیر کم و. د هغه ورځنۍ ګټه دومره لږه وه چې په سخته به یې د یو وخت ډوډۍ پوره کېده. هغه دومره پیسې نه لرلې چې خپلو ماشومانو ته نوي کالي یا ښه شیان واخلي. د هغه ښځه هم د کور په کارونو کې ورسره مرسته کوله، خو غریب یې هیڅکله نه پرېښوده. ډیر وخت به داسې کېدل چې هغوی به په وږي نه سویده کېدل، خو بیا به یې هم د الله شکر ادا کاوه. د خپلو ماشومانو د لوږې د ختمولو او د زیاتو پیسو د ګټلو لپاره درزي به یو سخت سفر ته تلو. هغه به لیرې پرتو کلیو ته تلو، له هغه ځای به یې ارزانه ټوکر اخیسته، بیا به یې کور ته راوړ، سم به یې کړ او په بازار کې به یې خرڅاوه. دا سفر ډیر ستړی کوونکی و، خو هغه به د خپلو ماشومانو لپاره هر څه زغمل. یو ورځ کله چې درزي خپل کار ختم کړ او کور ته روان و، د صحرا له لارې تېرېده. لمر د لوېدو په حال کې و، بدن یې له ستړیا ډک و او سخته تندی وه. ناڅاپه یې خطرناک غږونه واورېدل. چې شاته یې وکتل نو ولیدل چې د لیوانو یوه ډله په تیزۍ سره د هغه پر لور را روانه ده. درزي ډیر ویرېد. هغه شاوخوا وکتل چې کوم ځای پیدا کړي او ځان پکې پټ کړي. نږدې د یو غره په لمن کې یو لوی او ژور غار ولید. هغه په ټوله ځواک سره د غار پر لور منډه کړه. لیوان ډیر نږدې شوي و، خو هغه پر وخت غار ته ننوت او خپله ساه یې واخیسته. خو ناڅاپه د غار له ژورو څخه ورته عجیبه غږونه واورېدل. داسې ښکارېده لکه څوک چې خبرې کوي. درزي په احتیاط سره د غږونو پر لور لاړ څو پوه شي چې هلته څوک دی. کله چې لږ نور هم ورنږدې شو نو ولیدل چې هلته انسانان نه بلکې 2 پیریان جنان ناست دي او خبرې کوي. دا لیدلو سره د درزي لاسونه او پښې یخې شوې، خو هغه زړورتیا وکړه او د یوې تیږې شاته پټ شو او د هغوی خبرې واورېدې. یو پیري بل ته ویل، آیا ته زموږ د پاچا د پخوانۍ خزانې په اړه خبرې؟ دا دومره لویه خزانه ده چې هیڅ انسان یې نشي لیدلی. بل پیري په حیرانۍ وپوښتل، ولې انسانان دې خزانې ته نشي رسېدی؟ لومړي پیري ویل، ځکه چې دا خزانه جادویي ده. د دې د لیدلو لپاره د پیریانو د پاچا ځانګړې جامې او ګوته انګوټۍ اغوستل ضروري دي. له دې پرته هیڅوک خزانه نشي لیدلی. خو افسوس دا دی چې دا شیان اوس دلته نه دي، بلکې د یو انساني پاچا په ماڼۍ کې دي. هغه نور هم ویل، یو سوداګر ته دا جادویي شیان په اتفاق ورغلي وو، خو هغه یې عادي سینګار وبلل او پاچا ته یې ډالۍ کړل. اوس دا جامې د ماڼۍ پر دیوال ځړېدلې دي او انګوټې پاچا پخپله اغوندي. پر دې شیانو یو ډیر قوي جادویي ساتونکی دی چې هیڅ پیری نشي ماتولی. درزي دا ټولې خبرې په غور سره اورېدې او ذهن یې په تیزۍ کار کاوه. هغه احساس کړه چې دا د هغه د ژوند بدلولو یو طلایي موقع ده. پیریانو دا هم ویل چې د پاچا یوازینی زوی ډیر سخت ناروغ دی او د هغه علاج په یوه جادویي بوتل کې بند یو پیری سره دی. درزي پرېکړه وکړه چې دا بوتل به پیدا کوي او د خپلو ماشومانو تقدیر به بدلوي. کله چې پیریان له غاره وتل، درزي هم په ارامۍ سره بهر راووت. هغه بازار ته ولاړ او د خپلو لږو پیسو نه یې د کبانو د نیولو یو لوی جال واخیست. اوس هغه د سمندر پر لور روان شو، هغه سمندر چې یادونه یې شوې وه. لاره اوږده او سخته وه، خو د خپلو ماشومانو د ښه راتلونکي خوب ورته ضرورتیا ورکوله. هغه پرته له تمېدو روان و. وروسته له ډېر مزل هغه د سمندر غاړې ته ورسېد. هلته شګه د سپینو زرو په شان ځلېده. بیا درزي د هغه ونې تر څنګ ورسېد. هغه خپل جال د سمندر اوبو ته واچو. کله چې یې راویست نو یو ماهی پکې و. هغه بیا هڅه وکړه نو دا ځل په جال کې یو بوتل راوته. کله چې درزي د بوتل سر خلاص کړ، ناڅاپه له هغې نه یو لوی پیری راوت. پیري ورته ویل، زه به تا ته څه ووایم، خو له دې مخکې چې ته ما آزاد کړی، زه غواړم ستا یوه هیله پوره کړم. درزي ورته ویل، زما هیله دا ده چې د سمندر له منځه هغه بوتل راوړي چې پکې یوه دعا ده. دا دعا د پاچا د ناروغ زوی د علاج لپاره ده. پیري ویل، دا خو ډېره اسانه هیله ده، او سمدستي ولاړ او هغه بوتل یې راوړ. درزي په زړه کې فکر وکړ، اوس به دا ما وخوري. نو هغه چالاکي وکړه او پیري ته یې ویل، زما وروستۍ هیله دا ده چې ته ما ته وښایې چې ته څنګه په دې بوتل کې دننه شوې وې. یو ځل بیرته دننه شه چې زه یې ووینم. پیری بې له فکره بیرته بوتل ته ننوت. هماغه وخت درزي ژر تر ژره د بوتل سر وتاړه او پیری یو ځل بیا پکې بند شو. پیري له بوتله ډېرې چیغې وهلې او ویلې، ما آزاد کړه. خو درزي د هغه خبرې وانه اورېدې او بوتل یې بیرته د سمندر منځ ته وغورځاوه. بیا درزي په بیړه د پاچا دربار ته ولاړ. هغه پاچا ته ویل، زما سره داسې دعا ده چې ستا زوی به ورسره جوړ شي. پاچا ویل، ډېرو حکیمانو هڅه وکړه خو هیڅ ګټه یې ونه کړه. درزي ویل، ما ته یو موقع راکړه.
بیا درزي هغه دوه د شهزاده پر بدن وواله. لږ وخت وروسته شهزاده روغ شو، کېناست. پاچا ډېر خوشحاله شو، له درزي ډېر راضي شو. هغه ورته ویل وایه څه غواړې؟ زه هر څه درکوم. درزي ویل زه یوازې هغه زاړه کالي او ستا انګوټې غواړم. پاچا په حیرانۍ ویل دا خو ډېر کوچنۍ غوښتنه ده. بیا یې هغه کالي او انګوټې ورکړل او ورسره ډېر سره زر هم ورکړل. درزي ډېر خوشحاله شو، خپل کور ته ولاړ. کله چې کور ته ورسېد خپل ماشومان یې په غېږ کې ونیول او ډېر خوشحاله شو. بیا ټول یو ځای کښېناستل او په خوشحالۍ ډوډۍ وخوړه. کله چې شپه تېره شوه او ټول ویده شول، درزي په ارامۍ سره راپاڅېد او د خپلې زړې د ګنډلو ماشین تر څنګ کښېناست. هغه جادویي ټوکر راوایست چې له ماڼۍ څخه یې راوړی و. په ظاهره عادي ښکارېده، خو د سپوږمۍ په رڼا کې د ستورو په شان ځلېده. درزي فکر وکړ که خزانه یوازې د دې په اغوستلو ترلاسه کیږي نو باید ترې یو ډېر ښکلی ابا جوړ کړم. هغه په مهارت سره ګنډل پیل کړل. ټوله شپه یې کار وکړ او داسې ورته احساس کېده لکه ټوکر خپله د هغه په لاسونو کې جوړېږي. د لمر له راختلو مخکې یو ډېر نفیس او شاهي ابا تیاره کړه، داسې چې ښایي د هیڅ پاچا سره هم نه وي. بیا د انګوټي وار راغی. درزي هغه جادویي انګوټی په خپله ګوته کې واچو. سمدستي په خپل بدن کې عجیبه ځواک احساس کړ. هغه ته د پیریانو خبرې رایادې شوې چې پرته له دې انګوټي خزانه نشي موندل کېدی. هغه الله ته دعا وکړه چې په دې سفر کې ورسره مرسته وکړي. درزي جادویي ابا واغوسته، سترګې یې پټې کړې، پر انګوټي لاس کېښود او د هغه ځای ته سوري وکړ چې د پیریانو د پاچا خزانه پکې پټه ده. ناڅاپه تیزه هوا راوالوته او داسې احساس کړ لکه الوزي. لږه شېبه وروسته چې سترګې خلاصې کړې نو ځان یې د یو لوی غر دنه په یو پراخ میدان کې ولید. دا د پیریانو نړۍ وه. لوی لوی پیریان په لاسونو کې د اور لمبې نیولې وې او ساتنه یې کوله، خو هیچا درزي ونه لید ځکه جادویي ابا هغه پټ کړی و. هغه په ارامۍ سره د هغوی تر منځ تېر شو، خو زړه یې په تیزۍ درزېده. د یو لوی دروازې مخې ته یو ډېر زوړ پیری ناست و. د هغه مخ له نور څخه ډک و، ږیره یې د واورې په شان سپینه وه. د هغه په سترګو کې غوسه نه و بلکې سکون او حکمت و. کله چې هغه پیري سترګې خلاصې کړې نیغ یې درزي ته وکتل. درزي حیران شو چې دا څنګه هغه ویني. زوړ پیری موسک شو او ویل دا ابا تا له نورو پټولی شي خو زما له بصیر ته نه. هغه ویل چې دی پوهېږي چې درزي څوک دی او ولې راغلی دی، نو د ویرې هېڅ اړتیا نشته. درزي په ادب سره سلام وکړ. زوړ پیري ویل زه د دې خزانې ساتونکی او د پیریانو پخوانی حکیم یم. په زرګونو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې یو انسان دلته راغلی دی او دا ستا د عقل، صبر او نیک نیت له امله ممکن شوې ده. هغه زیاته کړه خزانه اخیستل لوی کار نه دی، اصلي کار دا دی چې څنګه یې وساتې. شتمني انسان بدلوي، که وغواړي نیک دې کوي او که وغواړي ظالم او مغرور دې ګرځوي. اوس دا ستا پرېکړه ده. درزي په عاجزۍ ویل ما غریبي او لوږه لیدلې ده. زه شتمني یوازې د دې لپاره غواړم چې خپلو ماشومانو ته ښه ژوند ورکړم. حکیم پیري ورته ویل لاړ شه او څومره سره زر چې غواړې له ځان سره یوسه. درزي خپل کڅوړه شاپر راوایسته او لږ سره زر یې پکې واچول. کله چې بیرته راغی حکیم پیري ورته ویل تا ډېر لږ واخیستل. درزي ویل دا زما لپاره بس دی. حکیم پیری ډېر خوشحاله شو. بیا یې ورته ویل پر انګوټي لاس کېږده او د خپلو ماشومانو په اړه فکر وکړه. کله چې درزي دا وکړل سمدستي خپل کور ته ورسېد. چې سترګې یې خلاصې کړې ماشومان یې ویده و. سبا یې د خپلو ماشومانو لپاره یو ښکلی محل واخیست او د غریبو مرسته یې پیل کړه. هغه په خوشحالۍ ژوند تېرولو. په محل کې د اوسېدو وروسته هغه تر ټولو لومړی دا کار وکړ چې یو لوی دسترخوان یې جوړ کړ. اعلان یې وکړ چې په ښار کې به هیڅ غریب یا مسافر وږی نه پاتې کېږي. هغه هره ورځ سلګونو خلکو ته خواړه ورکول او مرسته یې ورسره کوله. خلکو به د هغه د سخاوت کیسې کولې. هغه هیڅکله خپل زاړه ورځې هېرې نه کړې او اکثر به یې خپله پخوانۍ د ګنډلو ماشین ماشومانو ته ښودله او د محنت او پر الله د باور سبق به یې ورکاوه. کله چې د هغه شهرت بیا تر پاچا ورسېد، پاچا هغه دربار ته راوباله او د هېواد تر ټولو غوره او معزز انسان لقب یې ورکړ. ګرانو ملګرو، د دې کیسې څخه موږ دا زده کوو چې انسان که هر څومره غریب وي باید هیڅکله هیله له لاسه ورنکړي. محنت، هوښیارتیا او پر الله بشپړ باور هغه شیان دي چې د بریالیتوب تړلې دروازې پرانیزي.